پاکستانی چارواکي او طالبان څنګه او ولې سره یوځای شول؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، پوره جزئیات هم دلته وګورئ. پر افغانستان د پاکستان له هوایي برید وروسته طالب او پاکستانی چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو چارواکو پر افغانستان د پاکستان له هوایي برید وروسته د لومړي ځل لپاره له یوه پاکستانی چارواکي سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شرظفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپله ایکس پاڼه د شکیب له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. تېره دوشنبې پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان سره ګوري. طالبانو ویل چې په دې حملو کې ټول 8 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې 5 ښځې او 3 ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حملو کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستانی طالبانو د یوه قومندان مرکزونه په نښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او ناسنجولی اقدام وباله. همداراز د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د دې حملو له کبله یې هغه ته د حکومت احتجاج وسپاره.